په مزار شریف ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په اړوندو انسټیټیوټونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د دغه ولایت د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ عمومي امیر د نورو انسټیټیوټونو په مسؤلینو ټینګار وکړ څو دغه پروسه په پوره روڼتیا سره ترسره کړي. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ د څارنې او ارزونې عمومي مدیر وویل چې دغه ازموینه د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ تر څارنې لاندې له شاوخوا 800 کسانو څخه اخیستل کیږي او ټینګار کوي چې ډیر ژر به یې پایلې اعلان کړي. امروز امتحان کنکور اختصاصی نو باب انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ و همچنان 7 باب لیسه مسلکی تعلیمات تکنیکی و مسلکی در ولایت بلخ تحت چتر آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی در ولایت بلخ حقس میشه که مجموعاً در حدود 800 تن در این کنکور اختصاصی اشتراک کردن امروز. له بلې خوا په دې ازموینه کې یو شمېر ګډونوال د دغې پروسې له روڼتیا څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې ورته ازموینې د عادلانه ګډون لپاره غوره زمینه برابروي. و امروز بسیار خوشحال هستیم که در آمریت تعلیمی و تکنیکی امتحان داریم و امروز امتحان کنکور سال 1404 است و ما تشکری خاص میکنیم از رئیس صاحب، از تمام اساتید و تمام کارمندای اینجا که برای ما این سهولت فراهم نموده. تا جایی که ما اطلاع داریم امتحان شفاف است و امیدوار هستیم که هنگام نمره دادن اینا هم شفاف باشه. از ولسوالی فیض آباد آقشا آمدیم، در بخش وترنری امتحان میتیم. دیگه امتحان بسیار خوب است، وضعیت امتحان هم خوب است، نرمال است، دیگه خوب به نظر میخوره، خوب است ان شاء الله. د یادونې وړ ده چې دغه ازموینه د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د 9 انسټیټیوټونو او 7 لیسو په بیلابیلو برخو کې ترسره شوه.